ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. په خاورو کې زر خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه. کمپیوټر مې مخکې روښانه کړی خو ډیر غلی دی. تصور چې یو ټکان ورکم. لومړی برخه د جامو ګنډلو په اړه ده. کمپیوټر که د زر خبرې نه وای کړې دغه د اوبو بوتل مې در باندې تشاوه. پام چې داسې ونه کړې، زه په برق کار کوم، له اوبو سره حساسیت لرم. دې خاطر مې دا کار کوه. ما ویل ویده به یې. زه خو کمپیوټر یم، د انسانانو په څیر خوب نه کوم. ټوکه مې در سره وکړه کمپیوټره. د خپرونې په پیل کې د یوې مېرمنې خبرې لرو چې هم یې ځان او هم یې نورو ښځو ته د کار عواید زمینه برابره کړې. د چت چرمدوزي زده وه، خیاطي زده وه، اجازه یې نه درلودله چې د کور نه د باندې کار وکړي. دغه ته موږ زمینه مساعده کړه. کمپیوټره نو اوس ووایه چې د خپرونې په دویمه برخه کې څه لرو؟ دوهمه برخه د تولیداتو د مصارفو کمولو په هکله ده. چاپخانه یا د کارتن سازی ضایعات پاتې کېدو، نو په دې فکر سوچ شو چې مثبت استفاده وکړو. تحقیقات په دې موږ کړي دي چې دا کاغذونه باید موږ څه وکړو. دا چې دغه کس په خپل کار کې د کمو مصارفو په خاطر کومو ټکو ته پام کړی وروسته به یې واورو. دوستانو د یو ځوان کیسه هم لرو. داسې خاطرې را باندې تېرې شوي دي چې بس 3 شپې مې په کور کې ډوډۍ نه ده خوړلې. هر څوک د ژوند لپاره کار کوي، خو هغه کسان چې په کوم کار کې مهارت یا وړتیا ولري تر نورو ډیر کامیاب دي. میرمنې هم د کور په اقتصاد کې له نارینه‌و سره مرسته کوي، خو هغه میرمنې ډېرې بریالۍ وي چې یو کسب او مهارت یې زده وي. دا ډول میرمنې د کورنۍ له نارینه‌و سره په ګډه د خپل کور لګښت پوره کوي. په پیل کې د همداسې چا خبرې لرو چې د نورو میرمنو په مرسته افغاني جامې ګنډي. هم یې ځان او هم یې نورو میرمنو ته یوه عایداتي لار موندلې ده. داسې ښځینه جامې جوړې شوي چې 11 میلیونه پاونډه قیمت لري. 11 میلیونه پاونډه؟ پاوند د انګلستان پیسې دي. کمپیوټره ما د افغاني جامو یادونه وکړه او ته هم د نړۍ قیمتي ښځینه جامو په اړه یادونه وکړه. په رښتیا چې کمپیوټر اقتصاد صدیقي له دې ښځې سره غږېدلې ده. د دوی خبرې به په ګډه واورو. قدرمنو دوستانو، د میرمنو د لاسي ګنډونو یوې کارګاه ته راغلی یم. دا چې دوی څنګه غوښتي چې نورو میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي. د دې ځای له یو مسؤل سره غواړم خبرې وکړم. په پیل کې به دوی خپل نوم راته ووایي او د دې ځای د جوړېدو په اړه به څه معلومات راکړي. زرغونه ابراهیمي یم، 5 کال د څمدلته کار کوو. شاګردانم لرو چې ورته آموزش د خیاطي ورښیو. د افغاني ګنډو خیاطي ورسره مخکې وړم او نور د شفاخانو چپنې مې فرمایشات مو اخیستلو، تکې اخیستلې تیارولې مې بازار ته مرزه کول. په نمایشګاهانو کې اشتراک کوو. د تحولات راغلل. یو میاشت م بیخي کارګاه وټالله، هېڅ فعالیت هم نه درلوده. کارونه خو ډېر دي. د خیاطي او د لاسي ګنډنو کارم څنګه غوره که؟ خپله خیاطي کوله یا تیارولم. بیا نور د چت چرمدوزي زده وه، خیاطي زده وه، اجازه یې نه درلودله چې د کور نه د باندې کار وکړي. دغه ته موږ زمینه مساعده کړه. موږ به ورتلو، فرمایشات به هم ورکول. د هغو به ګنډل، موږ ته به یې راوړل یا هغو به دلته راتلل چې دلته زنانه یو ماحول ده. د دې طریق نه یې ځان ته نفقه لاسته راوړله. تاسو ویل چې تقریبا ستاسو کار یو میاشت دپاره بند و. څه کارونه مو کړه چې بیرته خپل کارم پیل که؟ یعنې کومه ټکي په پام کې ونیول؟ یو میاشت کور کې و، لیدلم چې څه څه درلودل مصرفي کې و. نورې ښځې هم بېکاره سوې و، شاګردان هم په کور کې ناستلې. بیرته هم دا تصمیم ونیوه چې بیرته به دا فعالیت شروع کړو. د دې چې بېکاره کور کې اوسېږو، روحاً خو لږ ارامه کېږو چې راځو دلته. میرمنې چې په کور کې دي دلته راځي کار کوي. اوس همدې امید باندې شاګردان راځي چې وایم روحاً موږ ارامه اوسېږو. که وخت هم مثلا 10 روپۍ عاید درلوده، اوس په 1 روپۍ هم باید قناعت وکوو. د موږ فعالیت هم ونه درېږي. څنګه چې ګورم هلته شاګردان ناست دي، خیاطي زده کوي. څو ټایمه شاګردان لري او په کومو ټایمونو کې دوی ته درس ورکوئ؟ 12 شاګردان لرو چې 2 ټایمه ورته تعین کړي دي. یو د سهار د خوا نه ده، یو ټایم بل د غرمې نه ده.
زه زیاتره شاګردان زمونږ بیرون وخت دولتي وظیفې درلودلې حتی اوس راځي د ځای کې څه یو څه خو یې زده کړو کور کې خیاطي وکړو د خپل ضرورت رفع کړو. اوس څنګه روان دی کاروبارم؟ الحمدلله ښه ده. بغه وخت کې مثلا زمونږ 10 جوړې 15 جوړې خلکو فرمایش راکاو اتو ته زیاتره ګنډونه افغاني بهر تم لیږل فرمایشاتم دغه نه درلوده. فعلا نواسې نه ده غلیمه ته مثلا داسې وخت به کېده چې موږ په میاشت کې تر 20 جوړې 15 جوړې دغه نه اوس فعلا نو په میاشت کې شاید 15 جوړې 6 جوړې سامخونه ضروریات د منګه رافسی و کارگاه کرایه برابر کوغنه کیږي. ذکر کې و درستو ته روحي تکلیف پیدا سوی اول شخصا خپلمه اوس دلته خی و مصروفه روحن آرامه یستو. کمپیوټر مخکې د نړۍ قیمتي جامو په اړه معلومات راکړه. دا راته ووایه چې دا جامې ولې دومره قیمتي دي؟ د دغو جامو په جوړولو کې الماس کارول شوي دي. خدای خبر چې کومه بختوره به دا کمیس اغوندي. د خپرونې دویمې برخې ته به راشو. په دې برخه کې د داسې چا خبرې دي چې له بیکاره کاغذونو نه د لیکلو کاغذونه جوړوي او کتابونه هم چاپوي. د چاپ ماشین لومړی ځل د امیر شیر علي خان په دوره کې افغانستان ته راوړل شو. کمپیوټر ښه دې په یاد و چې په دې اړه معلومات وړاندې کې. خو دا معلومات د مرکې له اورېدو وروسته راته ووایه. راځه چې بیا هم زموږ د همکارې مرکې ته غوږ شو. قدرمنو دوستانو غواړم په دې برخه کې له داسې چا سره خبرې وکړم چې دوی له بیکاره کاغذونو نه بیرته نوي کاغذونه جوړوي. دا چې څنګه دغه کار ته پام شوی دی غواړم د دې ځای له یو مسؤل سره خبرې وکړم. تاسو خپل نوم راته ووایئ. زما نوم نوید حکیمی دی. تقریبا 2 کال مخکې به خصوص دغه د ضایعاتو د کاغذ سوچ شو چې په افغانستان کې واقعا ډیر زخته ضایعات دي. معمولا په دې ایډیا شو چې دا سره رقم کو چې دین هم کاغذ تولید کو هم په دې کې د عام خلک هم ګټه وو. بیرته موږ دینه کاغذ جوړ ک کارتن سازی په بخش کې سپین کاغذ نه سپین کاغذ جوړیږي. 15000 کسان په دې کې بوختي چې د کاغذو ضایعات او د بیکاره کاغذ د کارتن او د شیان د خارون راټولوي او مرکزو ته وړي. مرکزونه بیرته بندل کیږي او وروړي دلته جوړیږي. نو دغه ایډیا موږ تقریبا 2 کال مخکې موږ درلود چې الحمدلله په دو موږ وتوانیدو هم کاغذ تولیدی هم تقریبا زخته کسان په دغه کار حلال رزق و روزی پیدا کړي. په خو کاروبار لک خو گزاره کول خو بدلون راغی. تحول وجم اوس داسې یو مشکل دی چې تاسو پوهیږئ د ټول افغانستان پیسې کنګل شوي دي او غټه مشکل دا جوړ شوی دی چې زه خپل یو صنعتکار نشم کولای چې خام مواد وارد کوم چې خام مواد ونه لرم څه خل کار وکم. منګه چې کله د نن شو هغه بیکاره کاغذونه پرس شوي وو او کاریګرو راوړل ته یې وو. تاسو څنګه معلومه کړه چې له بیکاره کاغذونه کېده شي نوي کاغذونه جوړ کو؟ د ایډیا وو ځکه چې موږ خپل چاپخانه وو. موږ مخکې کاغذ د چاپخانه یا د کارتن سازی ضایعات پاتې کېدو. نو په دې فکر سوچ شو چې مثبت استفاده وکړو. تحقیقات په دې موږ کړی دي چې دا کاغذونه باید موږ څه وکړو. حیف و چې د کاغذونه موږ په ډیره ټیټه قیمت خرڅول. په دې فکر شو چې حداقل دغه ضایعات موږ بیرته دینه کاغذ جوړ کو. په دې کې موږ خارجي سفرونه درلود. هر څه ایډیا او تجربه موږ واخیستل بیا دغه پلانټ موږ جوړ کړ. نو که دغه پروسه په لاند ډول راته تشریح کړئ چې تاسو سره رقم دغه بیکاره کاغذونه راټولوي او بیرته ته نوي کاغذ جوړوي. هغه ښځې چې مخکې ګدویي کول هغه واړه هلکان ځوانان څوک چې بیکار و اوس په غلطو یا په بوجۍ باندې راټولوي دوی به راوړي یو مرکزو ته دلته راوړي په یو قیمت خرڅوي موږ دونه واخلو. بیا پس دونه عمل ته ټول بیا بندل کیږي پرس کیږي. شیشه او داسې وسپنه شي نه وي هغه بیل کیږي. بندلونه بیا یو ځل جدا سازی سیستم لرو. موږ دینه خمیر جوړو. کاغذ د رول په شکل جوړیږي. بیا د موږ استفاده د پاره د کارتن سازی په بخش ته یا د سپین کاغذ د پاره د غاز سایزونه کټ کیږي او بیا استفاده کیږي. په کیلو خرڅل کیږي. 10 روپے مخستل کیږي. په 2 روپے مخستل کیږي. په 9 روپے مشتری. دا څه سوچ وکړي چې یو ځوان چې بیکار وو مخکې
چې دا که 100 کیلو جمع کی 100 کیلو ضرب تر 10 روپۍ 0 روپۍ ورته عاید دی. نو کاروبار هم څنګه روان دی په دې ورځو کې یا دغه بدلونونو ستاسو په کاروبار باندې څه اغېزې وکړه؟ چې موږ د کاغذ سازی او د کارتن سازی د کار کوو د تحول د راتګ نه موږ فابریکې نه دی بند کړی. نو دا چې ستاسو کار هیڅ بند شوی نه و، کومو ټکو ته پام وکړه چې ستاسو کاروبار هیڅ ونه درېده او تر اوسه پورې دغه برخې روان دي او فعالیت لري؟ هماغه ورځ چې تاسو شاید په یاد وي کابل ته چې د مخکنی حکومت سقوط وکړ، هماغه ورځ موږ کار ته بوختو ځکه چې نکیږي که زه ودرېږم واقعا نور شرکتونه به ډېر به تاوان ورته راځي او دوی به مجبور دي چې دوی هم ودرېږي. خو الحمدلله موږ سره څه موجوده ګدامونه وو، دغه موجوده ګدامونه موږ استفاده وکړو. څه چې د موږ امکانات موجود وو موږ دغه امکانات ته تر اوسه استفاده کوو. پخواني تولیدات مو څنګه وو او اوس د ورځې څومره تولیدات لرئ د کاغذ د کارتن؟ 50% د موږ د مخکنی نه اوس کارونه کم شوي دي، خو 50% کارونه لرو چې یو شیفت موږ کار کوو. تقریبا داسې و چې موږ په ورځ کې 2 لکه کارتن جوړول، اوس مثلا 1 لک کارتن جوړیږي. کاغذ موږ تولید کول ته 160 ټنه کاغذ اوس مثلا په ورځ کې 50 ټنه دي. آیا دغه تولیدات چې لري د ټول خرڅیږي؟ غټ مشکل بیا هم دلته دی چې موږ مشتریان پیسې نه لري، تقاضا شته دی. په اصطلاح تقاضا خلک دومره چې پیسې ورسره موجود دي هم دومره مواد خلی یا دومره د موږ نه کارتن یا کاغذ خلی. تاسو خپل کاروبار څنګه ارزوي او عایدات مو څنګه دي؟ یعنی بیا هم د قناعت وړ دي که څنګه؟ شکرګزاري کوو. بعضې مجبوریتونه هم د موږ دي چې نه غواړو چې خدای نخواسته د موږ فابریکه ودرېږي، نو په ده حالت موږ لګیا خپل کارګر معاشات هم ورکوو، هغه څه هزینه چې مخکې اوس هم ورکوم، حتی که اضافه کاري وي اضافه کاري هم موږ ورکوو. دا په دې خاطر چې حداقل هغه سیستم موږ وساتو، ځکه سیستم که خراب شي هغه استاپ کیږي. نو زه مجبورم بچرم، حتی په دې هم اوس خوشحاله یم دا وکم چې خپل د کارګر معاشم وباسم. دوستانو منګه د کارخانې دغه ویلې ته راغلو، څنګه چې ګورو ځوانانو بیکاره کاغذونه راوړي دي. غواړم له ځوان سره په دې اړه خبرې وکړم. نوم دې راته ووایه. نوم یې نصرالله ده. کاغذ مې یو 300 کیلو راوړی دی او 2 کاله کېږي دا کارتن دلته راوړو. نن د څومره پیسې واخیستې او دغه پیسې باندې بیا ته څه کوې؟ ورځ کې خو کارتن هم ډېر پیدا شي یا لږ کله لږ پیدا کړي، داسې 3000 روپۍ 4000 روپۍ هفته کې یو 3 واره راځم. دا په خپله هم ټولوي؟ نه دا مونږ د دکانو د شټورو نه اخلو، کیلو 12 روپۍ 11 روپۍ، دلته بیا 14 روپۍ اخلي کیلو. د پیسو سره د ژوند څومره تغیر کړی دی؟ ښه دی، بس شکر دی، روزګار مو کېږي، بس تر هغه جنګلي ټولولو نه ښه دی. د دې کس خبرې خو مو واورېدې چې د ځینو سنجشونو په پام کې نیولو سره یې بیرته خپل کاروبار جوړ کړی و. کمپیوټر کله چې د چاپ ماشین افغانستان ته راوړل شو په هغه یې څه شی چاپول؟ د شمس النهار نشریه یې ورباندې چاپوله. د دې نشریې مدیر مسؤل څوک و؟ عبدالعلي خان و. مننه کمپیوټر. اوس هم کیسه اورو. نوم مې شاهد الله د پکتیکا د ولایت سروزي د ولسوالۍ یم. چې زه خپله په کور کې 8 نفره کول لرم، بیا په 8 نفرو کې زه ګوښه یو سر یم. تر اوسه مې دغه نښانه دغه سره ګرځومه، 1.5 روپۍ راته پاتې کېږي. شکر الحمدلله. نور دومره شی نه یې پکې، او داسې خاطرې را باندې تېرې شوي دي چې بس 3 شپې مې په کور کې ډوډۍ نه ده خوړلې. مخکې مې د کراچۍ کار کوو، کراچۍ د سوپ د چیپس دغو شیانو کار مې کوو په کمپنۍ کې. بیا په هغو کې څه پیدا نه وه، 100 روپۍ هم د ورځې نه پاتې کېدلې، او په دغو کې ښایي 1.5 روپۍ پاتې شي د کور کرایه مرایه ورکو سره ګزاره دغومره کېږي. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زموږ همکار اقصا صدیقي د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه چې ما نجیب نجات درته وړاندې کړه. ستاسې په نظر په کاروبار او تجارت کې نور کوم ټکي مهم دي؟ موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. موږ به نږدې درشو او ستاسو تجربې به په خپرونه کې خپرې کړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 240 5001 او که غواړئ چې زموږ دا او نورې ټولې تعلیمي خپرونې هم ولولئ او هم یې باورئ، زموږ انټرنیټي پاڼه وګورئ. پته یې ده تجلی.af.